سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر وړمه ورځ پر کابل د پاکستاني جیټ الوتکو بمبار امیر خان متقي هندوستان ته رسېدلی هندي رسنۍ وایي چې افغانستان سره یې د څلور جنګي الوتکو مرسته کړې د دې راپورونو له مخې هند له بیلاروس سره تړون کړی چې افغانستان ته 40 جنګي الوتکې برابرې کړي له بل لوري په هند کې د افغانستان پخواني سفیر او اوس مهال د جمهوریت ریاست نومان شدا محمد ابدالي هم دا راپورونه تایید کړي دي او ویلي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دغه الوتکې افغان ځواکونو ته وسپارل شي د ابدالي په خبره د دې الوتکو ټول لګښت هم هند ورکوي د یادولو ده چې هند تر دې وړاندې هم له افغان حکومت سره د جنګي وسایطو مرسته کړې افغانستان او هند د دفاعي تړون په حال کې دي او تمه کېږي چې په لوړ امکان سره کابل ته د تړون له مخې یو شمېر دفاعي وسلې او پوځي تجهیزات ورکړل شي دغه ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پیاوړتیا ته لاره هواره کړي هند د افغانستان لپاره د دفاعي سیستم او تجهیزاتو مرستې چمتووالی ښودلی د افغان میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شیر کړئ